زما یو ملګری وی وایي د روسیانو په زمانه کې و یو سړی ما ولید دا شونډې لاندې خوړلې وې دا شونډه نه وه ما ورته وی دا شونډه دې پیدایشي نشته که دا بیا پرې شوې ده راته وی نه دا مې وه یوه کیسه به درته وکړم وایي روسیانو مجاهدین شهیدان کړم او زه زخمي وم او روسیان راورسېدل وی امام د دې شهداو په قطار کې ځان واچو چې زه مړ وی روسیان راورسېد وی موږ یې وکتو ویل دا ټول مړه دي نو وی چې شپه شوه که نه نو 2 نفره راغله او الله ورته کم حسن ورکړه وی یو سره کوزه او یو سره جام کې شربت و دا شهیدان په قطار باندې پراته دي وی یو شهید یې راپورته که او په جام باندې شربت ورته خوله کې واچو د هغه سره یې کېښو بیا بل زه خو هم د شهداو په قطار کې پروت وم خو نور خو ژوندی وم وی هغه ملایکې زما سره م راپورته که وی چې هغه جام یې زما په شونډه کېښو وی بل یې ورته وی نه دا ژوندی دی وی زما سر یې بیا کېښو خو هغه جام په شربت باندې ککو او زما په دې شونډو ولګېد وی ما هغه شونډه سټله وی دا مې په سټلو ختمه کړې ده هغې کې چې کوم خوږوالی و دا لږ ځای چې پاتې دی دې ته م شونډه دا ژبه ورنږدې کړمه دومره مزه وکړي چې نو هغه نعمتونه خو موږ او تاسو نه دي لیدلي نو ځکه راته مرګ ګران ښکاري مسلمان خو هلته مزې دي یو عالم وایي ما حرم شریف کې طواف کوم یو سړي دعا کوله اللهم قضیت حاجت اخوانی خدایا زما د ورونو حاجت تی پوره کړی دی او زما حاجت تی نه دی پوره کړی اوس خو نو خدایا زما حاجت پوره کړي ما ورته وی دا ته څنګه دعا کوې وی داسې چلو چې موږ کافرانو ونیوو موږ 6 ملګري وو کافرانو ونیو ظالمان او کړی راپورته که او کړي کې تیل واچول راته وی خلاصېدی نه شئ چا غوړي ښه سره شو نو یو ملګری زموږ پورته کو چې ما اسمان ته وکته نو اسمان دروازه خلاصه شوه او په هغې کې 6 حورې وې موږ 6 ملګري وو وی دا څنګه چې موږ په قطار کړو وی داسې دا حوران هم پورته په قطار وي وی دا زما ملګری چې پورته کو دې تیلو کې واچو که نه وی هلته ملایکې ته ورسېده ما ولیده وی د لاس نه یې ونیوه بوی ته خو هغوی ته چې الله کم حسن ورکړه او کم کمال یې ورکړه وی بیا دا بله حوره رامخې ته شوه وی زموږ دا بل ملګری چې کړۍ کې به یې واچو بیا به کړۍ کې نو بیا به پورته هغه حورې د لاس نه نیولی نو زما نمبر راغی چې زما نمبر راغی نو زما هغه حوره رامخې ته شوه وی زه چې پورته کړمه کړۍ کې اچولمه ظالم بادشاه وی دا ما اچوئ دا پرېږدئ ویلې بیا یې راکوز کړم ما ورته وی ما واچوئ وی چې نه وی چې زه یې وانه چولم وی هغه حورې راته وکته او ډېره خفه شوه او غمجنه شوه او بیا لاړ او ما ته یې وی دلته به ښځې درکو او دلته به دا درکو ما وی نه ما له کړی راکئ او ما وسوځوئ نو زه یې راپرېښومه نو ما ته هغه صحنه یادېږي زم یا الله زما د غورونو ضرورت تی پوره که او زما د لا نه دی پوره کړی خدایه دغسې موقع بیا جوړه کړي نو کم سړی چې مؤمني نو الله ورته هغه بنګلې ښایي دی د هغې په محبت کې شي نو بیا په ځان نه پوهېږي نو دا هغه کیفیت د قبض د روح دا د مؤمن اول روح پیدا دی که اول جسم پیدا دی نو دا مسئله اتفاقی ده ښه چې اول الله روح پیدا کړ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د بخاری شریف روایت ته یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل دا روحونه دا جمع شوي لښکر دی جمع شوی لښکر دی کم وخت کې چې یو بل پیژندلی دی عالم ارواح کې نو چې دنیا کې یو بل وګوري نو یې پیژني او کم وخت کې چې نه جمع هلته سره نه لګېدلی او یو بل نه پیژندلی نو دنیا کې نه پیژني که فکر مو کړی کله کله مونږ او تاسو یو سړی وګورو هلکه دا سړی ما چېرته لیدلی هغې نه یې لیدلی کم ځای کې مې لیدلی ته کم ځای کې اوسېدې فلاني ځای کې هلته خو زه نه یم تللی څومره کوشش وکړي ځای نه پیدا کړی
بعضې سړي سره ګوره سړي طبعا طبیعت نه لګي، بعضې سړی به یو کرت وویني خو طبیعت به دې ورسره برابر شي. دا چې عالم ارواح کې انډیوالي او دوستانه کړي او یو بل سره طبیعت لګېدلی، دلته چې یو بل وویني نو خزانه کې ذهن کې هغه شی پروت وي، نو یو بل سره مینه هم پیدا شي او دی وایي ما لیدلی. او امام سیوطي رحمه الله کتاب لیکلی الحاوی، هغې کې مو وایي چې حدیث کې راغلی دي اول الله روح پیدا کړی. علامه بدرالدین عیني صاحب وایي عمدة القاری کې وایي حدیث کې راغلی دي چې اول الله روح پیدا کړی. حافظ ابن قیم صاحب د هغه یو کتاب دی الروح، هغې کې وایي اول الله روح پیدا کړی. او حدیث ویلی دی د عمرو بن عنبسة رضی الله تعالی عنه، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسانانو د بدن نه 2000 کاله مخکې الله روحونه پیدا کړ. نو اول الله روح پیدا کړ. دا بوره سے مشهور روایت ہے ترمذی شریف د حدیثو کتاب دی، هغې کې راغلی وی چې آدم علیه السلام الله کله پیدا کړو نو د الله د شان سره چې څنګه لایقه ده نو د هغه په شا باندې لاس کش کو، څومره روحونه چې وو هغه ټول ترنه توی شو، قیامت پورې چې څومره بچي پیدا کړي د دې سرو میږو په شکل او دې وچولی او دې تندیو به یې رڼا کوله. آدم علیه السلام چې ورته وکته ورته وی یا الله دا څه شی دی؟ الله ورته وفرمیل دا ستا اولاده ده که نه؟ دا به قیامت پورې پیدا کېږي. هغه یو د یو پکې دا وچولي او دې مخ ډېره رڼا کوله. وی یا الله د ده څه نوم دی؟ دا څوک دی؟ وی دا خو ستا یو بچیانو کې به راځي او د ده نوم دی داود علیه السلام. وی یا الله څومره عمر یې دی؟ عمر یې څومره دی؟ وی 80 کاله. یاره وی د ده عمر خو 100 کاله پکار دی، خدایه زما د عمر نه ورته 40 کاله ورکړه. الله وی صحیح ده. کله چې آدم علیه السلام بیا وفات کېده او ملایکه ورته راغله ورته وی وخت دې پوره دی؟ وی نه دی پوره، 40 کاله مې پاتې دي. ورته وی د الله بنده خو 40 کاله د داود علیه السلام ته نه ورکړي؟ نو هغه انکار وکړو، وی ما نه دي ورکړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د انسانانو پلار انکار کړی ځکه انسانان انکار کوي. حکمت دی نو انسانانو پلار نه شی هیر شوی دی نو ځکه خلکو نه شیونه هیریږي. انسانانو پلار نه اجتهادي خطا شوی ده، جنت کې دانه خوړلې ده نو ځکه انسانانو نه خطاګانې کېږي. نو د دې حدیث نه معلومیږي چې اول الله روح پیدا کړ. اصلی انسان روح دی که د انسان بدن دی؟ نو صحیح خبره دا ده چې حقیقي انسان روح دی او بدن خو د دې روح خادم دی. روح سترګې نه لري چې تلاوت وکړي، غوږونه نه لري چې واوري، لاسونه او پښې نه لري چې جومات ته راشي، نو دا بدن ورسره امداد کوي. حقیقي انسان دا روح دی. وی چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اراده وکړي د یو مسلمان د روح د اخیستلو، ملائک ورته راشي د روح قبض کولو والا او دې روح ته وایي وپاکیزه روحه، وپاکه روحه، راوځه د دې بدن نه راوځه او د دې روح ډېر ښه صفتونه وکړي، وخوشبویداره، وپاکه روحه. نو دا روح د مؤمن نه راوځي او دا ملائکې روان کی عرش طرف ته. نو اول اسمان ته چې ورسېږي دوی دروازه وټکوي، وی څوک دی؟ وی د فلاني روح دی. هغوی ډېر صفتونه وکړي، ډېر القاب او مناقب او مدح یې وکړي، دروازه ورته خلاصه شي. بیا دویم اسمان، بیا دریم اسمان، بیا څلورم او بیا پنځم او شپږم اوم، تر دې پورې چې عرش ته ورسېږي. الله جل جلاله هم ډېر صفتونه وکړي، بیا ملائکو ته ووایي دا ویسئ او دا مؤمنانو روحونو سره یو ځای کړي. او چې کافري نو ملائک راشي ورته وایي وخبیثه روحه، راوځه. ډېرې سختې خبرې ورته وکړي او په زور ته دا روح راواخلي او روانې کړي په طرف د اسمان. دا ملائک چې د اسمان دروازه وټکوي، چوکیدار ملائک وایي د چا روح دی؟
ودا د فلانی هغوی دا خبیث روح، دا بیکاره، دا نجس، نشته اجازت چې د روح دی پورته لاړ شي، دا روح واپس شي او د کافرانو د روحونو سره یوځای شي. الله دې مونږ او تاسو سره. نو یو روایت کې داسې راغلی، بل روایت د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې دا په سنن نسائی کې ده، د حدیثو کتاب ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مؤمن نه الله روح اخلي، ملائک ځان سره د ریخمو ټوټه راوړي خوشبویا، او دی روح ته وایي ای هغه روحه چې الله تا نه راضي دی او ته د الله نه راضي، ژوند دې ډېر ښه تېر کړی، راځه الله دې غواړي ټول ژوند کې دې دا ارمان دو چې الله سره به کله ملاقات وکړم. نو راځه دا روح د بدن نه په خوشحالۍ راوځي، دوی په هغه قیمتي ټوټه کې تاو کي، الله جل جلاله ته ویسي، الله د دې روح ډېر صفتونه وکي. بیا الله فرمایي ځئ د مؤمنانو روحونه سره یوځای کوي. دا روح چې د مؤمنانو روحونو ته لاړ شي ټول به راجمع یو دی به مړ شي او خوشحاله به شي، یو بل سره به ستړي مشي وکړي، راغلی او راغلم فلانی څنګه، د کلیوالو پوښتنې به هغه نور روحونه کوي، پلار مې څنګه، ورور مې څنګه، او فلانی څنګه، د چې کوم ژوندي دی ورته وایي څه کوئ، د دنیا په غمونو کې گرفتار دی، نو ژوندی دی خو خو د دنیا په کارونو کې مصروفه دی، نو دا پروګرام تیر دی، خواري ډېره نه کوي، او چې مړي بیا ورته وایي هغه خو ما نه مخکې راغلی، تاسو نه لیدلی، دوی پوه شي چې ستا نه مخکې مړ دی او دلته نه دی راغلی، معلومیږي دا چې جهنم ته لاړ دی. نو ډېر خفه شي او وژاړي چې افسوس زما هغه زوی، زما هغه پلار، زما هغه ملګری جهنم ته لاړ دی. بیا دا روح هغه مؤمنانو روحونو سره اوسېږي خوشحالۍ کې، او چې کافر مړ کېږي نو یو بېکاره ټوټه ملائک راوړي، ورته وایي بیکار او نجس روحه الله تا نه خفه دی او ته د الله نه خفه، ټول ژوند دې بیکاره تېر کړی دی او الله دې نه خفه کړی دی، راوځه د خدای پاک قهر ته، الله مو دې وساتي. دا روح روباسي، الله به حکم وکړي دا د کافرانو روحونو سره جمع کوي، کوم ځای کې چې د کافرانو روحونه دي او په اور کې سوځېږي دا باغې سره جمع شي، او ټول قیامت پورې به دا په هغه ذلت کې. نو یو روایت کې دا راغلی. دیم نمبر روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې دا امام سیوطی رحمه الله په شرح الصدور کې لیکلی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن نه روح اغستلی شي نو ملائک ځان سره مشک او عنبر راوړي او د جنت ګلان او دې سړي ته وربوی کې هغه دومره خوندور بوی چې دی په ځان پوی نشي، او دا روح ته نه داسې په اسانه وځي لکه د یوې پیړۍ نه چې ویښته روباسي، اسانه طریقه باندې. او کافر چې نو ملائک ځان سره بدبویي راوړي او زنځیرونه ورسره د ته وایي راوځه ټوله زندګي دې د الله د نافرمانۍ تېره کړې وه، دی چېرته نه وځي، زنځیر به پکې ور واچوي او په زنځیرونو به یې راکش کړي او روح به ترې واخلي. نو دا درې روایات د کیفیت د روح دي. یو کتاب کې ما داسې لیدلي کم سړي نه چې الله روح اخلي څلور ملائک ورته راولي، هغه یو ملایکه ورته وایي د الله بنده مشرق او مغرب جنوب او شمال مې ټول وکته، خو ستا دپاره مې یوه کپله ډوډۍ پیدا نه کړه، رزق دې ختم دی، نو چې یوه کپله ډوډۍ نه لرې نو دنیا کې به ته څه کوې، نو اوس به درنه روح اخلو. بله ملایکه ورته وایي
وی د مشرق نه مغرب پورې او جنوب نه شمال پورې سلوه اطراف د دنیا مې وکته، استاد پاره مې یو غړپ اوبه پیدا نه کړې، نو چې اوبه نه لرې نو دنیا کې به څه کوې؟ درېیم ورته وایي مشرق نه مغرب پورې او جنوب نه شمال پورې مې ټوله دنیا وکته، ستا دپاره مې دومره هوا او باد پیدا نه کړه چې ته پې ساه واخلې، ختم دی، تا خپله کیسه ختمه کړې ده. څلورم ورته وایي مشرق نه مغربه پورې او جنوب نه شماله پورې ټوله دنیا مې وکته، ستا دپاره مې یو لیس ځمکه پیدا نه کړه چې قدم پې کښېنې، نو ښه ګرځېدلی او ځمکه دې ختمه ده، نو بیا ترې روح واخلي. یو روایت کې راغلی دی چې مؤمن د دنیا نه ځي، الله پاک ورته جنت کې د ده بنګله وښایي، قصر دی هغې ته وګوري او په هغې کې حوراني دی د هغې په شوق او محبت کې شي او کوشش کوي چې څنګه به ور ورسېږم، دغه وخت کې ته الله روح والي او دی پوه نه شي. یو روایت کې دا دی یو روایت کې دا دی ملائک سره مړی د جنت نه یې مړه راوړي، هغه چې د انسان ته وربوی کي هغې کې دومره نشه او دومره مزه یې پکې چې د ده نه روح والي او دی پوه نه شي.